روبریکونه یا د ارزونې معیارونه. په دې ویډیو کې به موږ دا موضوع وڅېړو چې د ارزونې معیارونه څه شی دی، څنګه جوړیږي او څنګه یې د زده کوونکو د ارزونې لپاره کارولی شو. د ځینو دندو یا فعالیتونو ارزول اسانه وي ځکه چې یوازې یو سم ځواب لري. په داسې حالت کې نمره ورکول هم اسانه وي، خو د پیچلو دندو ارزونې لپاره موږ باید څو بیلابیل عوامل په پام کې ونیسو. په داسې وخت کې روبریک یا د ارزونې معیارونه ډیر ګټور تمامېږي. د ارزونې معیارونه لومړی دا مشخصوي چې څه شی ارزول کیږي. دې ته د ارزونې معیارونه ویل کیږي. د بیلګې په توګه کله چې یو ښوونکی یوې لیکنې یا مقالې ته نمرې ورکوي، کیدای شي پر دې ټکو تمرکز وکړي: د مقالې جوړښت، منځپانګه، ګرامر او فني مهارتونه یا د لیکنې اصول. تر دې وروسته بیا د ارزونې معیارونه بیلابیلې برخې تشریح کوي. په دې ارزونې معیارونو کې ښوونکي کولی شي د مقالې جوړښت داسې تشریح کړي: ډیر ښه، کمزوری، د منلو وړ. همدا برخه په همدې ډول ارزول کیږي. د جوړښت ارزونې سربیره منځپانګه، ګرامر او د لیکلو قواعد هم ارزول کیږي. خو ښوونکی څنګه پریکړه وکړي چې کومه کچه وټاکي؟ په ارزونې معیارونه یا روبریک کې د هر مهارت د هرې کچې لپاره د کیفیت روښانه تشریحات ورکړل شوي وي. ښوونکي هغه کچه ټاکي چې تشریح یې د زده کوونکي د کار لپاره تر ټولو مناسب بیان وي. په دې بیلګه کې ښوونکی پریکړه کوي چې د زده کوونکي کاري فعالیت د جوړښت او منځپانګې له اړخه د ارزونې د ښې کچې سره برابره ده، خو د ګرامر او د لیکلو قواعد په برخه کې بیا د منلو په کچې سره برابره ده، چې د زده کوونکي د کار کیفیت تر ټولو ښه بیان دی. د زده کوونکو درسي فعالیت، روبریکونه یا د ارزونې معیارونه د تدریس او د زده کړې په بهیر کې ډیر ګټور دي. د ښوونکي لپاره یوازې روبریک د زده کوونکو د ارزونې وسیله نه ده، بلکې له ښوونکي سره دا مرسته هم کوي چې د زده کړې موخې روښانه کړي. دا کار له ښوونکي سره مرسته کوي چې فعالیتونه او درسي پلانونه ښه تنظیم او چمتو کړي. د زده کوونکو لپاره روبریک یا ارزونې معیارونه دا څرګندوي چې له هغوی څخه څه تمه کیږي. د روبریک جوړول. اوس چې موږ د روبریکونو په اړه پوه شو، راځئ چې وګورو چې روبریک څنګه جوړیږي او څنګه یې جوړ کړو. لومړی ګام: د ارزونې ټول هغه معیارونه ولیکئ چې تاسو یې ارزول غواړئ. دا روبریک د لابراتوار د راپور د ارزونې لپاره دی. ښوونکی غواړي چې لاندې برخې پکې وارزوي: د څېړنې د ستونزو تعریفول او د فرضیو وړاندې کول، د معلوماتو راټولول، پروسس کول او د پایلو تفسیر. دویم ګام: پریکړه وکړئ چې دا معیارونه څنګه درجه بندي کړئ. د دې لپاره باید تاسو د مهارت کچې مشخص کړئ. که تاسو 3 کچې غواړئ، کولی شئ داسې نومونه ورکړئ: غوره نمونه، د منلو وړ یا عالي، د پرمختګ په حال کې. په بله بیلګه کې د مهارت کچې داسې ښودل شوي دي: ډیر ښه کېدو ته اړتیا لري. دا کلمې د ډیرو خلکو لپاره ساده او د پوهېدو وړ دي. په وروستۍ بیلګه کې د مهارت کچې د دې لپاره او د دې له مخې ښودل شوي دي چې آیا ټاکل شوي معیارونه پوره شوي که نه. کله چې د مهارت کچې لیکئ، اړینه ده چې دې ټکو ته پام وکړئ: ستاسو زده کوونکي څوک دي؟ د روبریک یا د ارزونې معیارونو موخه څه ده؟ وروسته باید تاسو د هر معیار لپاره د هرې کچې روښانه او څرګند توضیحات ولیکئ. دا توضیحات باید د لیدلو او اندازه کولو وړ وي. دا کار مرسته کوي چې د کچو ترمنځ توپیر روښانه شي. زده کوونکي او ښوونکي دواړه وکولی شي چې په عادلانه او کره ډول پرمختګ وارزوي. د بیلګې په توګه دا جمله: انتقادي فکر کوي، ډیره مبهمه ده. د تشریحاتو کچه او تفصیل یې دې پورې اړه لري چې ستاسو زده کوونکي څوک دي او د زده کړې چاپیریال څه ډول دی. دلته د انتقادي فکر لپاره د روبریک یو ساده بشپړ مثال ښودل شوی. دا روبریک د ټیټ عمر زده کوونکو لپاره جوړ شوی دی. که د معیار له زاویې ورته وګورو، نو ویلی شو چې په لنډو جملو کې لیکل شوی او د متن ژبه یې ساده او اسانه ده. دلته په دې جملو کې تر ډیره شخصي ضمیر یعنې زه کارول شوی دی چې زده کوونکي وکولی شي د خپل ځان په اړه فکر وکړي. په دې روبریک کې د مهارت کچې د ښودلو لپاره انځورونه یا سټیکرونه هم کارول شوي دي. دا انځورونه کیدای شي مسکې څېرې، ستوري یا بل هر ډول سمبول وي چې زده کوونکي یې درک کولی شي. په پای کې دلته
هغه سرچینې ښودل شوي دي چې د دې متن لپاره کارول شوي دي او همدارنګه ځینې د نورو مطالعو لپاره وړاندیز شوې سرچینې هم لیکل شوي دي.